د فلسطین او غزه په اړه ټول معلومات نن غواړم تاسو سره د دوی په باره کې ټول معلومات شریک کړم. اول، آیا فلسطین او غزه یو هیواد دی او که جدا جدا هیوادونه دي؟ دویم، اسرائیل څه وخت جوړ او منځته راغی؟ درې، فلسطین پخوا څومره لوی او پراخه هیواد و او اوس څومره دی؟ څلورم، آیا فلسطین خپل پولیس او اردو لري او که نه؟ پنځم، آیا د حماس ډله د فلسطین پورې مربوطه او که جدا صرف د غزه مربوطه یوه ډله ده؟ شپږم، حماس ډله څومره قوي ده، عسکر لري او آیا کولی شي فلسطین آزاد کړي؟ اووم، د حماس د عسکر شمېر څومره دی او وسایل له کومه کوي؟ ملاتړ کوونکي هیوادونه یې کوم یو دي؟ اتم، د حماس سب کې د داخلېدو شرایط او قوانین کوم دي؟ کوم کسان کولی شي په دغه سب کې داخل شي؟ نهم، ولې اکثره عربي هیوادونه د حماس ویریږي او ملاتړ ترې نه کوي؟ د اسرائیلو لپاره حماس یو سرخوږی او تهدید دی. لسم، حماس څوک حمایه کوي او جنگي وسایل څرنګه لاسته راوړي؟ یولسم، غزې ته د داخلېدو لار شته او که نشته او څلور خواو د اسرائیل لخوا محاصره شوې ده؟ دولسم، حماس سیاسي فعالیتونه او مشران چیرته دي او نومونه یې کوم دي؟ دیارلسم، ابو عبیده اصلي نوم څه دی او عمر یې څومره دی او مشهوره وینا یې کوم یوه ده؟ څوارلسم، نن ولې ټول اسلامي هیوادونه د فلسطین په قتل عام چپ او خاموش دي؟ پنځلسم، فلسطین خلک آیا واقعي رښتیني مسلمانان دي؟ شپاړسم، د اسرائیلو شاوخوا ګاونډیان څوک دي او څومره قوي دي؟ اوولسم، د اسرائیلو ملاتړ کوونکي هیوادونه کوم یو دی او اسرائیل څنګه راغلل او دومره زر ولې کوي یو هیواد شو؟ د ټولو پوښتنو ځوابونه به تاسو ته هره ورځ په یو ویډیو خپروو او که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو کولی شئ له موږ سره یې شریکه کړئ په کمنټ